د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فبرवरी 28مه په خپل دفتر کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره وکتل، خو د نظر د اختلافونو له امله د خبرو فضا ترنګلې شو او له کومې پایلې پرته پای ته ورسېدې. زيلنسکي له خبرو وروسته امریکایي رسنیو ته وویل اوکراین د سولې مذاکراتو ته چمتو دی، خو دغه هیواد باید په مذاکراتو کې مهم او محوري مقام ولري. نوموړي زیاته کړه چې هیواد باید د خپل امنیت له تضمین پرته له روسیې سره د سولې خبرې ونه کړي. د جرمني صدر اعظم اولف شولز د ټرمپ او زيلنسکي د یادو خبرو په اړه ویلي اوکراین پر جرمني او اروپا تکیه کولی شي. د هسپانیې لومړي وزیر سانچز ویلي موږ له اوکراین سره ولاړ یو. د اروپایي ټولنې رئیس وونډیر لین او د پولند صدر اعظم ډونالد توسک ویلي اوکراین یوازې نه دی. د هنګري په ګډون د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو بیا له امریکا ملاتړ څرګند کړی. د ایټالیا صدر اعظم جورجیا میلونی ویلي چې امریکا، اروپایي هیوادونه او ملګري هیوادونه دي سمدلاسه د مشرانو په کچه غونډه پیل کړي. د ښاغلي زيلنسکي لپاره د بریتانیا د صدر اعظم دفتر مخې ته ګڼ شمېر کسان هم راټول شوي وو او د هغه لپاره یې لاسونه پړک کول. ټاکل شوي چې ښاغلی زيلنسکي په بریتانیا کې د اروپایي هیوادونو مشرانو په غونډه کې هم برخه واخلي چې د اوکراین لپاره د سولې په پلان باندې پکې خبرې کیږي. د بریتانیا مشر د اوکراین د مشر سره د خپل هیواد د ټینګ ملاتړ ژمنه وکړله او ویل موږ تاسو او اوکراین سره هر څومره وخت چې ونیسي ولاړ یو. ښاغلی زيلنسکي هم وویل چې د بریتانیا بشپړ ملاتړ ورسره دی.